نو تر لاسفاهو کوم ملګرو هیله کوم چې روغ او جوړ به یاست. زه تاسو ته د یوې ورځنیزې ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. زه حافظ قدرت الله صالح ستاسو په خدمت کې یم. هیله کوم چې ویډیو به له لاسه ورنه کړئ. نن موږ او تاسې په دغه ویډیو کې د دویمې ورځې سبق وایو. دویمې ورځنۍ سبق کې یو څو شیان لکه ډیسکټاپ، سټارټ منیو، ریسایکل بین، کنټرول پینل، آل پروګرام، مای کمپیوټر، ډرایو، ریسټور، کټ او پیسټ دغه یو څو شیان اوس دغه یو څو شیان موږ او تاسو په دغه ویډیو کې تکراروو. اولنی شی د ډیسکټاپ. ډیسکټاپ هغه فولډر ته ویل کېږي چې اوله وارې کمپیوټر سټارټ سي چالان سي اولنی فولډر چې راځي هغه فولډر ته ډیسکټاپ وایي. مثلا دا مخامخ اولنی فولډر چې تاسې ونیئ دغه ته ډیسکټاپ ویل کېږي. دویم دا سټارټ منیو. تاسې په دغه کونج کې وینئ چې یو بټن دا داسې یو علامه وملکوله سوې ده، دغه ته وایي سټارټ منیو. سټارټ منیو که چېرې تاسې خلاصول غواړئ د موز راسته کلیک وکړئ هم سټارټ منیو خلاصېږي. که چېرې تاسې په کیبورډ کې وینډو بټن ووهئ هم سټارټ منیو خلاصېږي. د سټارټ منیو بیا په دغه کې آل پروګرام. د آل پروګرام دا کار کوي کله چې موږ یو شی انسټال کړو، کله چې موږ پروګرام په دې کې نصب کړو، اوله وارې دی په ډیسکټاپ باندې نه راځي، موږ له آل پروګرامه ډېر په اسانه خلاصولی شو. نو راځو موږ په آل پروګرام باندې د موس راسته کلیک کوو. راسته کلیک چې مو کله وکړئ په آل پروګرام باندې دلته تاسې کتلی شئ چې ډېرې برنامې ډېر پروګرامونه دلته نصب شوي دي کې، خو په اکثرو باندې ژړ ژړ نشانونه دي. ژړ ژړ نشانونه دا مطلب چې مثلا داسې استفاده نه ده شوې. مثلا په اول سر کې تاسې وینئ چې اکسس 2014 باندې ژړه لیکه ده، دا انسټال شوی ده، دا استفاده شوی نه ده. که چېرې موږ له داسې استفاده وکړو دا ژړه لیکه به ورکه شي. راځئ موږ او تاسې په دا باندې کلیک کوو. تاسې کتلی شئ چې ما په اکسس باندې کلیک وکړئ او خلاص مه کوئ. اوس بېرته راځو سټارټ منیو ته، آل پروګرام ته. تاسې کتلی شئ چې هغه ژړه لیکه ځینې ورکه شوې ده. که چېرې موږ دا نور پروګرامونه هم داسې استفاده کړو دا ژړه لیکه به ځینې ورکه شي. بل شی دا کنټرول پینل. کنټرول پینل مثلا د کمپیوټر تنظیمات چې دي، د کمپیوټر تنظیمات په دې کې پراته دي. که چېرې تاسې د پرنټر